کې حواله کړي ولې ماته انصاف نه میلاویږي ولې زما FIR نه کیږي ولې زما ګاډی نه پیدا کیږي او ولې تر څو پورې به زه انصاف نه میلاویږي نه د اوسه پورې ماته انصاف میلاو شو نه زما سره چا مرسته کړه او نه زما دپاره چا داسې دغه کړی چې د انصاف میلاو شي د انصاف دپاره زه خپل اواز اوچتول غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قربا اساساني امید ده چې ټول ملګري به ټیک ټاک وي. په درمونو کتونکو یو ویډیو راته یو ملګري راولېږله، خپله ویډیو ده، یو دردېدلی داستان دی. سجاد نوم یې دی او د پلار نوم یې سربلند خان دی او د میدان سره د هغوی تعلق دی. په 14 تاریخ باندې د 2 میاشتې په 2021 باندې او د هغه سره یو غټه واقعه راپېښه شوه چې د تیمرګري نه څه کسانو بوکینګ کړی و تلو تالاش ته، او کله چې تالاش ته رسېدلی دی نو هلته کې کوم کسانو چې بولی دی نو هغوی کې څه تومانچه ایښي ده او د هغه کې جبس کې چې کوم سوو سامان هغې هم ترې اخیستی دی، د ګاډو چابي هم ترې اخیستی، راپیلډر اوس ورسره و او ورسره په جب کې د کور بیل ورسره و چې هغه شارټ شوی و 80,000 روپیو ته رسېدلی و. هغه 80,000 روپۍ هم ورسره په جب کې ورسره وي. دا کوم کسانو چې دا بوکینګ کړی و هغوی په دې باندې تومانچه ایښودي ده او دا ګاډی ترې اخیستی دی. هغه بیا هغه د کوم تالاش چې کوم تاڼه ده چک درې ته تللی دی او هلته کې چې کوم دی نو په تاڼه کې چې کوم دی نو روزنامچې باندې هغه نه دستخط هم اخیستی دی. خو مین خبرې ته راځم چې د ما د خبرې مقصد څه دی. د دې ملګري سره شوی دی ظلم و. دا ملګری اوس وایي چې نه ماته انصاف میلاویږي، نه زما ملزمین ګرفتار شو او نه چې کوم دی په تاڼه کې زما FIR علي، زما سره د ګاډي اصل کاغذونه را سره دي. ما چې له چا نه ګاډی اخیستی دی هغه کسان چې کوم دی زما سره تللي تاڼې ته، نه وایي زما MPA اواز اوري نه مې MNA اواز اوري. تر دې محمود خان چې کوم دی هغه ته هم ریکویسټ کړی دی چې بای زما د دې خبرې څه حل راوباسئ. نو په تاڼه کې نه زما FIR علي، نه چې کوم دی د اوسه پورې انوسټیګیشن شوی دی زما پرې دغه کې، او نه چې دی نو مجرمان چې کوم دی هغه ګرفتار شوي دي. په هر ځای کې چې کوم دی ظلم زیاتی روان دی. نورې خبرې به زه زیاتې نه کوم، خو د دې ملګري چې کوم ویډیو رالیږله دغه وګورئ او یو بله ویډیو هم ما ته ډېره غټ رالیږله تقریبا 8 منټه، هغه به در سره هم په تفصیلي ویډیو دی هغه هم در سره شریک کوم، هغه هم تاسو وګورئ چې په کوم طریقه باندې د هغه نه ګاډی اخیستی دی او څه ټایم تللی او څه ټول چې کوم واقعه ده. خو دا ویډیو ډېره زیاته ګودېږي. دا کوم ویډیو چې ما ته رالیږله هغه په هغه کې خپل ټول ډیټیل ورکړلي چې بایي هغه وایي چې ما ته انصاف نه میلاویږي. ما ډېرې منډې ترړې ووالې، تقریبا 1.5 لک روپۍ ما ولېږلې، زما په تاڼه کې څوک FIR نه علي. پولیس چې کوم دی انوسټیګیشن د اوسه پورې نه دی شوی، ورسره زموږ مجرمین چې کوم دی نه دی ګرفتار شو. نو دا ملګری دا فیل کوي چې بای ما ته انصاف میلاو شي، ما ته زما ګاډی میلاو شي. زما غریبي وه، ما په سعودي عرب کې چې کوم دی 8 کاله مزدوري وکړه، پیسې مې راوړې، ځانه مې پیلډر واغېستو، هغه پیلډر چې کوم دی زما نه غلو وتښتاو او اوس زما حکومت ته چې کوم دی اپیل دی چې ما ته انصاف میلاو شي. دغه ویډیو وګورئ او شیر هم کوئ او چې دا کم چې د حکومتي واکداران دي د چا په لاس کې چې کوم اختیارات دي چې دا هغوی ته ورسي او د ملګري ته انصاف میلاو شي. د بلې ویډیو په امان الله کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه ویډیو وګورئ او دغه چې کوم تفصیلي ویډیو ده هغه ورسره په بل ویډیو کې زه شریک کوم. ډېره مننه. شکر بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په 16 تاریخ د 2 میاشتې 2021 چې زمانه زه د تیمرګري د اډې نه کوم کسانو بوکینګ کړم په ګل آباد کې زمانه ګاډی اخیستی و. د اوسه پورې نن 20 تاریخ دی او زما ګاډی پیدا نه شو. ما پکې DPO صاحب تیمرګره لویردیر او د میدان چې کم زمونږ د موجوده حکومت کم واکداران دي هغوی ته بشیر خان MNA ته، ملک لیاقت MPA ته او کوم واکداران چې دي په دې ټولو پسې زه لاړم. ما خپل اواز رسولی دی، زه ګرځم خپل کوشش کوم
خو د نن ورځې پورې نه زما ګاډه پیدا شو نه ملزمان ګیر شو. آیا دا خو به سبا د بل سم داسې کېږي چې په خپلو حلالو پیسو باندې به ګاډی الي او هغې به مزدوري کوي او هغه کسان به راپاسي ګاډی به ترې اخلي او بس داسې به ناست دي. لکه په دې کیس کې تر د اوسه پورې نه زما ملزمان ګیر شو او نه ګاډی پیدا شو او د اوسه پورې زما راپورټ پکې ونه شو. دا د روزنامچې راپورټ دی کوم چې پولیسو زما نه اخیستی دی او دغه کړی دی. د روزنامچې کوم نقلمت چې د هغه راپورټ دی د اوسه پورې ونه شو او ما پکې د شکایت کم کمپلین سیل چې دی هغې ته هم پکې ما خپل دغه کړی دی. خو د اوسه پورې د وزیر اعلی ته ما هم خپل درخواست کړی دی کوم د شکایت کم کمپلین چې دی نه د هغې نه ما ته د اوسه پورې څه بیرته څه راپورټ رانغی د اوسه پورې. او د کوم چې ما د بجلۍ د بیل خبره کوله نو دا هغه زما د بجلۍ بیل دی کوم چې زما سره 80,000 روپۍ را سره وي دا هغه د بجلۍ بیل دی. خو زه په زور دا بالکل په دغه سره دا مطالبه کوم د خپل واکداران نه چې زما ملزمان دې ګیر شي او ما ته د خپل ګاډی حواله شي ما سره د انصاف وشي. زه خپل اواز اوچتول غواړم زه د دوی نه خپله مطالبه کول غواړم آیا په دې کې د پولیس انوالي ولې د اوسه پورې نه ملزمان ګیریږي او نه ګاډی پیدا کېږي. تر څو پورې به ما ته به کله انصاف میلاویږي د څو پورې به زه خپل کوشش داسې جاري ساتم او کوم به ولې ما چې چا نه ګاډی اخیستی هغه کاغذونه ما په تاڼه کې حواله کړي کوم چې د هغې نقل زما سره دی ما په خپله مزدوري کړله په سعودي عرب کې 9 کاله د هغه پیسو باندې ما ګاډی اخیستی دی دا د هغه ګاډي ثبوت زما سره دی د هغې کاغذونه ما په تاڼه کې حواله کړي ولې ما ته انصاف نه میلاویږي ولې زما FIR نه کېږي ولې زما ګاډی نه پیدا کېږي او ولې تر څو پورې به زه داسې د دې خلکو ته به خپل دغه کوم او ما ته به انصاف نه میلاویږي. نه د اوسه پورې ما ته انصاف میلاو شو نه زما سره چا مرسته کړله او نه زما دپاره چا داسې دغه کړی چې به زما ملزمان ګیر شي. پته نه لګي چې په دې کې آیا پولیس انوال دي آیا په دې کې داسې غټ واکداران انوال دي چې نه ملزمان نیوی کېږي نه ګاډی پیدا کېږي ګاډی پاس اسمان ته وخت لاندې ځمکې راښکو ولې ما ته انصاف نه میلاویږي. ما ته د انصاف میلاو شي د انصاف دپاره زه خپل اواز اوچتول غواړم او زه انصاف غواړم. والسلام.